چې کله د نون نفس نون ساکن نفس باراله نو دغه نون به په څه باندې بدلیږي؟ په میم باندې. چې نون مشدد راغی میم مشدد راغی په دې کې به څه کوو؟ غنه به کوو، اواز به پورې ته بوزو ایساریږو به پې که نه؟ دا خبرې مې یادې دي چې کله نون ساکن راشي یا تنوین راشي په دې کې به هم غنه کوو. دا مې درته ویلي وو. غنه به هله نه کوو چې کله حمزه ها عین ها او غین ښه راشي بیا به نه کوو غنه. ټیک ده که نه؟ ښه د مد مې درته ویلي وو چې کله مد راشي نو بیا به پوره اوږدو 15 الفه به بیا اوږدو. دا مې درته هم ویلي وو چې کله د با نه پس میم راشي د با نه پس څه راشي نو په هغې به څه کېږو؟ ایساریږو به، په هغې کې به هم غنه کو ایساریږو به پې. او دا مې درته هم ویلي چې کله د میم نه پس بل میم راشي نو د دې نه به یو میم مشدد